د مړه خره لیکونه درېیمه برخه. دوهم لیک امبولانس ته د مړ خره لیږدول. ګرانې ملګرې سرې مچۍ، په تیر لیک کې مې درته کیسه وکړه چې څنګه مړ شوم او د لارې په یو څنډه کې ولوېدم. سختۍ او تکلیفونه له دې وروسته پیل شول. کوم مسافر چې به له دې ځایه تېرېدل ټول راغلل او زما په سر راټول شول. د دې سیمې یو کس په لوړ غږ وویل، موږ څنګه انسانان یو؟ یو څوک زموږ د سترګو پر وړاندې مړ کېږي خو موږ هیڅ مرسته ورسره نه کوو. یو بل وویل، په دې هېواد کې نور هیڅ څوک پاتې نه دي. ټول دلته راټول شوي خو په منځ کې داسې انسان نشته چې مرسته وکړي. یوه د خلکو له منځه وپوښتل، ته څنګه مرسته نه کوې؟ لکه چې ته انسان نه یې. ته د دې پر ځای چې له ما نه دا پوښتنه وکړې، لومړی له خپل ځانه وپوښته چې ته انسان یې او که نه. زه کار لرم که نه؟ که کار مې نه درلود همدا اوس مې په منډه روغتون ته خبر ورکاوه. ښاغلی کار لري، څه کار به لرئ؟ نیم ساعت کېږي چې دلته ولاړې او ننداره کوې. وروسته د خلکو شور ماشور جوړ شو. دلته کوم ډاکټر نشته؟ ای بابا، په دومره خلکو کې یو ډاکټر نه پیدا کېږي. نن سهار مې په یوه ورځپاڼه کې ولوستل روشنفکران له هېواده په تېښته کې دي. زموږ ډاکټران امریکا او المان ته کډه شول. په دې هېواد کې ډاکټران هم نه دي پاتې. ښه به دا وي چې دغو نږدې ځایونو ته ټلیفون وکړو. وروره، لکه چې له ټلیفون څخه خبر نه یې. تر څو چې د ټلیفون اړیکه ټینګېږي دا انډیوال به وخت ته مړ وي. کاش چې یوازې مړ کېدل وی. تر څو ټلیفون ته انتظار باسي ځناور به یې وخوري. د بدن هیڅ یو غړی به یې هم پاتې نه شي. داسې فکر کوئ چې په دې وخت کې ټلیفوني اړیکه نیول اسانه دي؟ ای بابا، دا انډیوال زموږ د سترګو په وړاندې مري. وروره، په دې وخت کې انصاف نه دی پاتې. لکه عبدالرحمان بابا چې وایي، که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه، خپل ټټو او د بل اس به برابر کړي. په څنګ کې یو ځوان وویل، که دا ځای اروپا او امریکا وای داسې پیښه به هېڅ رامنځته شوی نه وای. هغه هېوادونه متمدن دي. هدف ته څه دی؟ غواړي ووایي چې موږ متمدن نه یو؟ که نه یو ځل بیا د خلکو په وړاندې داسې ووایه. هدف مې دا نه و. ای بابا، دا بې ځایه خبرې اترې یو کار وکړه چې انډیوال مري. په اروپا کې ټولنیز خدمتونه شته. فکر وکړه، که یو سپی د سړک پر غاړه پروت وي، په موټر کې اچوي او د حیواناتو روغتون ته یې رسوي. په څنګ کې یو کس په نیوکه وویل، وروره، د زور خبره مه کوه. اصلا داسې نه ده. په اروپا او امریکا کې څوک د چا په کار کې کار نه لري. هلته هر څوک خپل کار په خپله کوي. که څوک مړ کېږي او چاته ووایي چې مړ کېږم یو ګیلاس اوبه راکړئ، څوک یې چاته نه ورکوي. پوه شوې؟ ښاغلیه، تاسو اروپا ته تللي چې داسې خبره کوئ؟ زه خپله نه یم تللی. ښه، که نه یم تللی، هغه هېوادونو ته د تللو کسانو مې اورېدلي دي او په ضمن کې مې په ورځپاڼو کې هم لوستي. داسې خبرې کوئ ته به ووایي چې تاسو تللي یاست. البته چې تللی یم. تېر کال له یوې خیریه ټولنې سره په 15 ورځني سفر مدیترانې ته تللی وم. یونان، ایټالیا، هسپانیا او وروسته نه پوهېږم نوم یې راڅخه هېر شو، هلته ته تللی وم. هلته هم وګرځېدو. هغوی چې اروپا لیدلي وي بل ډول رویې لري. اخر اروپا ته تللی یم چې دا مې زده کړي دي. ای بابا، ستاسو منځ کې کوم باوجدانه سړی نشته؟ شته. څه شوي؟ ښه ورشه، له یوه ځایه ټلیفون وکړه چې امبولانس راشي. څه فرق کوي که اروپا وي او که امریکا؟ هېڅوک د مړو او ژوندیو په کار کې کار نه لري. څنګه؟ ځکه هغه متمدن هېوادونه دي. په هر فضول کار کې کار نه لري. زموږ په څیر نه دي چې په هر ځای کې ودرېږي او د بل په کار کې کار لره. او یا څوک په لاره کې پروت وي، دوی پرې راټول شي تر څو یې د مرګ صحنه ننداره کړي. هغوی تېرېږي او په خپله مخه پسې ځي. د هغوی ترمنځ انسانیت نه دی پاتې. څنګه یو کس کولی شي چې بې تفاوته تېر شي؟ حداقل راګرځي او یو ځل خو ورته ګوري. هر څوک چې د دې مسؤل وي هغه باید د دغه موضوع ته رسیدګي وکړي. څه ته چې اړتیا ولري هغه ورته ترسره کړي. د تنفسي سیستم لاره یې باید بیرته پرانیستل شي. ښاغلیه، په داسې وخت کې تر ټولو ښه کار مساج ورکول دی. که څوک مساج ورکړي دا انډیوال روغ پاتې کېږي. که لاسونه او پښې وسولول شي او لږ مصنوعي تنفس ورکړل شي، امکان لري چې وضعیت به یې ښه شي. څه مساج؟ دا انډیوال مړ دی. اوس ته مساج یادوي؟ مړ دی؟ های، څنګه حیران شوې؟ لږ مخکې خو ژوندی و. په دې کې د حیرانتیا څه و؟ لږ وروسته هم مړ شو. ټول مړي له مرګ وړاندې ژوندي. انسان هم بې وزره مرغه دی. اوس شته او یوه شېبه وروسته بیا نشته. زموږ د ټولو پای هم همدا دی. وروره، موږ انسانان کېږو نه. دا له انسانیته لرې نه ده چې موږ ټول د یو بدمرغه په سر راټول شوي یو. هېڅوک مرسته نه ورسره کوي. ګرانې ملګرې سرې مچۍ، که رښتیا راباندې وای دا ټول خلک چې راباندې ټول شوي وو، څه یې چې وویل ډېر مې خوښ شول. که پوهېدلی چې دا کار به دومره بوختوونکی وي، هر کله مې چې زړه غوښتل تلم او د خلکو ترمنځ به مې ځان په مړ کېدو اچوه. خو اوس نشم کولی چې په دې ځای کې ځان په مړ کېدو واچوم. ځکه ژمنه مې کړې وه چې مړ کېږم به. داسې ژمنه مې کړې وه چې د خلکو ترمنځ به مرم او نه مې شوی کولی چې ژمنه مې ماته کړم. هغه خلک چې پر ما راټول شوي وو، دوی ترمنځ داسې خلک هم وو چې ډېر
کار یې درلود او بیا هم نیم ساعت زما په اړه پوښتنې وکړې او معلومات یې راټول کړل او بیا په خپله مخه لاړل. هغوی چې په ساعتونو هلته ولاړ ول او حالات به یې وڅېړه، ستړي به شول او په خپله مخه به ولاړل. هر یو کس چې به ولاړ د هغه ځای به 4 نورو کسانو ونیوه. د خلکو ګڼه ګونه ورو زیاتېده. زما د لیدو لپاره یو بل ټیل وهل او په لوړ غږ په غږېدل. کله چې یوې ښځې له خپلې مخې یو هلک ټیل واهه او ویې ویل 21 ماشومان په داسې ځایونو کې څه کار لري؟ یو سړی چې ښځې تر شا ولاړو غوښتلې په خپلو لاسونو د هغې ساتنه وکړي، ویې ویل اصل کې ادب او احترام نه دی پاتې. مور او پلار د دې لپاره د خپلو اولادونو روزنه وکړي او اولادونه یې داسې کارونه کوي چې زړه وغواړي همغه ترسره کوي. یوه چې زما کالي او ظاهري بڼه وکتله ویل بوټونو ته یې ګوره، یو بند تور او بل شیرچایي دی. وروسته له دې خبرې ټولو وخاندل. ډېر وشرمېدم. غوښتل مې پښه مې تر ځان لاندې کړم تر څو مې د بوټ رنګه بندونه ونه ګوري، خو زه مړ وم. زما خورېدل هم بې عزتي وه او هم د قانون خلاف. هغه وخت پوه شوم چې د هر کار له ترسره کولو مخکې باید فکر او مشوره وشي. مخکې له دې چې مړ شي باید په ځمکه باندې د څملاستو حالات روښانه کړئ او دغه ټول حالات باید محاسبه کړئ او بیا په ځمکه اوږد وغځېږئ. خو زه چې په کوم حالات غځېدلی وم په دې اړه مې هیڅ فکر نه و کړی چې زما هېوادوال به زما د بوټونو د بندونو رنګ ته هم ګوري. هر چا په ما کې یو نقص پیدا کوه. هغه څوک چې پر ما یې زړه وسوځېد یوه زړه بوډۍ وه. په اصل کې بوډۍ وه خو اوس یې هم ښکلی مخ او بدن درلود. ځان یې ښه سینګار کړی و. واو ماشاءالله څه ښایسته اوږده باڼه لري، څه ښکلې ځواني ده. انسانان ټول په یو ډول نه دي. څوک د ویښتانو شوقیان دي، څوک د بڼو. د چا فکر دې ته رسېږي چې دا زړه بوډۍ به د سړیو اوږده باڼه خوښوي. د پتلون پایڅه یې شلېدلې، د کورتۍ لستوڼی هم شړېدلی، د پتلون رنګونه یې هم راسته دي. ای بابا څنګه ولاړې؟ ښه څه وکړو؟ چا ته خبر ورکړی؟ ډاکټر څوک به راشي؟ نه ګورئ زموږ د سترګو په وړاندې مري. پرېږده وګورو چې مړ دی که ژوندی. ګران ملګريه، مړ وي او که ژوندی موږ باید خپله انساني دنده ترسره کړو. ستا په نظر څو کلن به وي؟ 40 45 کلن به وي. فکر کوم چې زیات به وي، 30 کلن به وي. زه انسان پېژندونکی یم. یو ځل چې د سړي مخ ته وګورم پوهېږم چې څه کاره دی. دا انډیوال یو وړوکی کار کوونکی دی، عاید یې هم کم دی. زما په فکر دا د هغو خلکو له ډلې څخه دی چې هر وخت د میز تر شا ناست وي. له کومه پوه شوې؟ وګوره د کورتۍ څنګل یې شړېدلی، قد هم ډېر لنډ دی. د دې لپاره چې عمر کم معلوم شي. دا خبره پرېږده چې یو څه درته ووایم. د هغه سړي مرګ دومره خوند نه کوي چې په خپل مرګ مړ وي. که څوک دلته دار ته خېژوي بیا راشه وګوره چې دار ته د خېژولو پر وخت څه حال وي. ګرانې ملګرې سرې مچۍ، فکر کوم له 6 ساعتونو ډېر وخت وشو چې دلته یم. ځکه د لمر سترګه ورو پرېوځي او ډلې هېوادوال راغلل. زما جسد یې وکوت، ټول خفه شول او زړه یې راباندې وسوځېد. بد انسان چې له نورو سره مرسته نه کوي، څه چې موږ فکر کوو موږ ته نږدې دي. داسې کسان هم شته که څوک د مرستې لپاره ورته لاس اوږد کړي نفرت ترې کوي او رټي هم. کله چې زما جسد له هغه ځایه اوچتاوه فکر کوم یو ښوونکی ویې ویل که پوهېدلی زده کوونکي مې دلته راوستل چې دا پیښه یې لیدلی وای تر څو د عبرت درس یې ځینې اخیستی و. یو هېوادوال چې غوښتلې خلک له دې ځایه لرې کړي په لوړ غوږ وویل ای بابا تاسو په خپل عمر کې مړی نه دی لیدلی؟ څه شور مو جوړ کړی؟ وروسته یو بل وویل هېوادوالو هیله کوم په یو قطار کې ودرېږئ. په نوبت راشه یو بل مټېل وهئ. که په قطار کې ودرېږو ټول به یې ووینو. او په دې خبره کوښښ وکړ تر څو هغه شور ماشور ته نظم ورکړي. کله چې یې زه په امبولانس کې واچولم یو بیکاره هېوادوال وویل یوه دقیقه ودرېږئ، هیله کوم له لرې ځایه راغلی یم. د خلکو له منځه یې کوښښ کاوه تر څو زما لیدو ته ځان راورسوي. چا وپوښتل ملګری دی که د کور غړی دی؟ نه بابا هسې خبر شوم. ویل راځه ویې ګورو. افسوس ډېر وزګارو هېوادوالو مې جسد ونه شو کتلی. امبولانس حرکت وکړ. څو ماشومانو او ځوانانو په امبولانس پسې تر شا منډې وکړې. وروسته پوه شول چې انسان نشي کولی له موټر سره منډې کړي. بېرته پښیمانه شول. ګرانې ملګرې سرې مچۍ، په امبولانس کې د لنډ مزل پیښې کیسه به درته په راتلونکي لیک کې وکړم. هیله لرم چې جوړه به یې. د نیش څوکه سترګې دې ښکلوم ملګری دی مړ خر. نور بیا